ابي فلک ورته ورته شي دا څنګه چې راځي چې مړې سترګې په وسال کړو او کولای شي د تصویر ځان سره سنبال او کولای شي زموږ د کور په کچتا کې ستا زاړه خطونه د زمانې ته یې مثال کړم او کولای شي نن یو کونډه بېوسۍ دې حد ته راوستله ویې بچي عزت په سوال کوم او کولای شي د ملا یې تر اوسه د غریب برخه ونه منله چې د شتمن خلک حلال کړم او کولای شي ما د رقیب ستا د څادرې یوه ټوکړه راکړې حیران یې جوړ کړم مال کړم او کولای شي د دوه درې شیونه نور چې دا د هر چا نه ځار باندې مې شک دی د یو ښکلي په ګفتار باندې مې شک دی دا د هر چا نه ځار باندې مې شک دی د یو ښکلي په ګفتار باندې مې شک دی ما له جوړ کې نشي دار باندې مې شک دی ستا د زلفو په هر تار باندې مې شک دی په یارانو کې یو یار باندې مې شک دی د ستوري په ښامار باندې مې شک دی دوی موجودو او بمونه خلکو وړل د ریحان په څوکیدار باندې مې شک دی دوی موجودو او بمونه خلکو وړل د ریحان په څوکیدار باندې مې شک دی د دې خاورې رات اوبه راخېږي یار مې تلې په دې لار باندې مې شک دی خرڅوي په خلکو یو څه ښایي بل څه پرې پورې دوکاندار باندې مې شک دی یو پښتون مې بې ګناه چا قتل کړی خفه نه شي په سرکار باندې مې شک دی یو پښتون مې بې ګناه چا قتل کړی خفه نه شي په سرکار باندې مې شک دی او د درې شیونه نور چې راجوړ کړم خپلې ریږې ته بچې په درستخان غربت را سره نه پرېږدي لالې په درستخان که مړ شم او مور مې رانه ګیلی شي نو خیر دی په ژوند خو رانه نه شي بېلېدې په درستخان که مړ شم او مور مې رانه ګیلی شي نو خیر دی په ژوند خو رانه نه شي بېلېدې په درستخان شونې د شړشمو ساز او ستا د لاس سوکړک قدرت راته جوړ کړی د سپرلۍ په درستخان شونې د شړشمو ساز او ستا د لاس سوکړک قدرت راته جوړ کړی د سپرلۍ په درستخان که سپور وي که سور وي خدا به یې منې عجیب بچا ته تلو نه دي تندې په درستخان غریب پټان او کوټیوالو ته عبدالمنم ته اعلانې وي چې ستا لیونۍ به ستا په غېږ کې په دا رنګ مړ وي لکه د ښار ستا لیونۍ به ستا په غېږ کې په دا رنګ مړ وي لکه د بلې لمبې لاندې چې پتنګ مړ وي زما د مینې احساس ستا په زړه کې داسې مړ دی لکه د ښار پردو کوڅو کې چې ملنګ مړ وي هغه سړي ته که څوک مړ وایي نو بد به کوي چې کوم سړی د پښتنې خاورې په جنګ مړ وي زما د قام د بې رحمۍ دا مثال بس دی که نه چې د واده په شپه زلمې په خپل پالنګ زما د قام د بې رحمۍ دا مثال بس دی که نه چې د واده په شپه زلمې په خپل پالنګ مړ وي هغه سړي د لوګوټه او څادر دواړه توکې چې کوم سړی د لوګوټې څادر په ننګ مړ وي چې د حالاتو د بلې د تېز له خواله نه شي هغه عجیب به د وختونو په پالسنګ مړ وي